د خپلې ورانې مینې بیا آبادولو ته لاس تر زنې ناست دی. عبدالصمد د پکتیا د زرمت هغه بېوزله وګړی دی چې تېره شپه یې د سیلاب له امله د 50 نورو ګاونډیانو ترڅنګ خپل کور هم په بشپړ ډول ونړېد. د یو ده ته ورته نور سیلاب ځپلي وایي که عاجلې مرستې ورسره ونه شي نو ژوند به یې د ژمي په سړه هوا کې له لوی ناورین سره مخ شي. روان زمین ته خو ډېر اندېښمن یم. روان زمین ته خو زه خو په کار کې لرګی په کار کې د غله په کار کې بد جوړ ناجوړ څه شی په کار کې کوټه ګرمېده غواړي راځي. نو دا موږ ته بسنه نه کوي. سرپناه نه لرو، کورونه نه لرو، نورو خیریه بنسټونه نورو کسانو نه چې د خیریه بنسټو کې کار کوي. هغوی نه زموږ دا غوښتنه ده چې یوازې موږ نه موږ نه ډېرې کورنۍ دي زموږ خپله ساحه کې داسې کسان چې هېڅ سرپرست نه لري. د پکتیا د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین او د یو شمېر خیریه بنسټونو استازو یادې ولسوالۍ ته د نغدو پیسو د ویش پر مهال وویل په دې ولایت کې سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو اړتیا ده او هیله لري چې اړوند ادارې لاسنیوی وکړي. پلونه او لارې، سړکونه او هر څه کاریزونه او همدغسې کوم بندونه چې وو زراعتي برخه کې، یعنې دلته په زرمت ولسوالۍ کې 80% هر څه له منځه تللي. د پکتیا د زرمت په کوهي همدې سیمه کې همدا یو کور نه دی چې د تېرې شپې او وړمې شپې د سیلابونو له امله زیانمن شوی، بلکې همدغه سیمه کې او د پکتیا په ډېری نورو ولسوالیو کې سلګونه همدې ته ورته نور کورونه هم شته چې د څو ورځو سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. نور احمد حیران، د افغانستان ملي ټلویزیون، د پکتیا زرمت.